لږ د پلار او مور ته ګوره، لږ د پلار او مور ته ګوره، له قلم نه د نفرت دی، له کتاب نه د نفرت دی، چې اخلاق پکې زده کړې، داسې باب نه د نفرت دی چې په دې یې مینه نه وي چې له دې سره نفرت کړي. هغه څه شی یې بچیه ته خبرې ګلالیا، هغه چرته له ډیران نه د کاغذو روزي غواړي، په ټول کور یې قیامت جوړي، مور او پلار یې مدام جاړي، د ګوان ښځه یې بلې ګوانډۍ سره ګویا وي. ای خبره یې کنی د فلانۍ د زوی د حاله، چې تعلیم یې حاصل نه کړو څومره ډېر شولو بدحاله. وایي سر په جواري شو، نشهیي شو نشهیي شو، نشهیي شو پوډري شو، لاړو خلاص له زندګي شو. تا ته حق دی بچیه نور په خپلې رضا شوره، لږ د پلار او مور ته ګوره، لږ د پلار او مور ته ګوره. لږ د پلار او مور ته ګوره، د قلم قدر پکار دی، د کتاب قدر پکار دی. تا نظار شمه بچیا د استاد قدر پکار دی. دغه هغه سرمایه دی، دغه هغه باغ هنر دی، دغه هغه کیمیاګر دی، دغه هغه جادوګر دی چې د اوس سپینې نه سره زره جوړول ورته ممکن دي، د ګیلټو هیرې حال ته راوستل ورته ممکن دي. بس د یو استاد د لاسه څومره استادان شي، څومره وکیلان شي، څومره افسران شي، څومره غریبان وي، څومره زرداران شي، څومره ناپوهان وي، څومره لوی پوهان شي. دا هم واوره د استاد د بددعا نه د خدای ژغوره، لږ د پلار او مور ته ګوره، لږ د پلار او مور ته ګوره. لږ د پلار او مور ته ګوره، علم څه دی خو رڼا ده، جهل څه دی خو تیاره ده. علم څه دی روڼ سحر دی، جهل څه دی توره شپه ده. علم څه دی ته خبرې راشه چې دې پوه کړم. علم نوم دی دویم د امن نوم دی دویم د علم. جهل څه دی تیار جنگ دی، یا شراب دی او یا بنګ دی. د جاهل سړي د لاسه کور او کلی واړه تنګ دی. پاک رسول دی فرمایلی علم هر چا باندې فرض دی، هغه ښځه وي که نر وي، به خامخا ګوهر وي، به خامخا سره زر وي، ضرور به طاقتور وي، ضرور به ګټاور وي، ضرور به زورور وي. و دې ساته پاک مولا د جهالت د سر کې اوره، لږ د پلار او مور ته ګوره، لږ د پلار او مور ته ګوره. مولا لږ د پلار او مور ته ګوره، دواړه ستا په انتظار دي، دواړه داسې لیدل غواړي، دواړه داسې کتل غواړي، دواړه داسې ویل غواړي چې ته لوی شې لوی سړی سې، چې ته پوه شې پوه سړی شې، چې د عقل خاوند هم شې، د اخلاقو خاوند هم شې. بیا به ته زموږ د ټولو ارمانونو ترجمانې، بیا به ته زموږ د ټولو خواهشونو ترجمانې، بیا به ته زموږ د ټولو حسرتونو ترجمانې. لږ سیالي وکړه بچیا، لږ خواري وکړه بچیا، زندگی وکړه بچیا، د قلم او له کتاب سره یاري وکړه بچیا. مزمل درته دا خواست کړم، دا وینا کوم په زوره، لږ د پلار او مور ته ګوره، لږ د پلار او مور ته ګوره.